اوتر یم په غوږونو کې مې زم زم کیږي اوتر یم په غوږونو کې مې زم زم کیږي جانان چې تلی دی دا زړه مې داسې کم کم کیږي او یو سندرغاړي وي سندرې نورې نه وایمه سندرې نورې نه وایمه خپل نوم مې ورک شو په دې چم کې راته ډم ډم کیږي. د ودان ټي وي ډېرو ګرانو ښاغلو خپلو کتونکو اوریدونکو سلامونه او احترامونه. تاسو قربا ودان عثمان خیل یمه چې هر چېرته یې ښاد اوسئ آباد اوسئ که مسافر یې او که وطنوال یې زمونږ سلامونه او زمونږ احترامونه ومنئ. خپرونه لټون د ودان ټي وي د موسیقۍ ځانګړې خپرونه او دغه خپرونه د هغه هنرمندانو دپاره ده د هغه فنکارانو دپاره ده چې فن ورسره شته دی هنر ورسره شته دی خو مخې ته نه دي راغلي. خو نن خپرونه داسې نه ده. نن د ډېر تکړه هنرمند د ډېر ښه استاد اسف علي صاحب سره ناست یو او کتونکو دغه به تاسو پیژنئ. ډېرې ښې سندرې راغلي دي او تاسو کتلی دي تاسو خوښې کړي دي او زړه مو غوښتل چې راشو او د هغوی سره کینو څو خبرې ورسره وکړو. نو ستاسو او د هغوی ترمنځ دیوال کېږم نه او آصف صاحب له ورځو او د هغوی سره ستاسو خبرې کوو. آصف صاحب تاسو ته خپرونه کې هرکلی او په خیر. وعلیکم السلام. په خیر علی جي ودان صاحب ټولو مینوالو ته سلامونه او په د سلام مونږ ستاسو شکریا نشو ادا کولی چې مونږ له دومره راغلی او دومره قیمتي وخت مو راکړو او خپلو مینوالو سره شریک کړو. نه آصف صاحب دا ستاسو حق دی او زما خپل شوق کېدو زما زړه کېدو چې تاسو له راشم او ملاقات هم د سره وشي لیدل کتل هم د سره وشي او څو خبرې هم د سره وکړو. آصف صاحب د څنګه ژوند څنګه روان دی زندگی ښه روانه ده؟ ډېره ښکلې د الله رحم و کرم دی ډېره مزېدار. آصف صاحب دغه راته ووایې چې د څومره وخت نه موسیقي کوئ د موسیقۍ سره د څومره وخت نه وابستګي ده جي؟ رجی موسیقي خو د بچپن نه زه کومه داسې 25 سال 26 برابرېږي جي. احمد ګل استاد جي زما استاد دی. صحیح. او په دې فن سره مې ډېره مینه وه او خپلې مینې دې ځای ته راوستي وو جي او لګیا یو پکې لا. صحیح. استاد دغه راته ووایه زما خو خیال دا و تېر ورځ هم تاسو ته ما وی زه درځم خو بیا باران شو د هغې په وجه زه پاتې شوم. نن خو تاسو سټوډیو ته راغلي یئ دلته کې ستاسو څه ټریکونه دي هغه به ریکارډ کوئ خو څه څیز غږوئ کتونکو ته به پته هم وي خو چې کومو کتونکو ته پته نه وي آیا هارمونیم غږوئ رباب غږوئ دغې باندې را سره څو خبرې شریکې کړي جي؟ زه خو لکه د وخت نه هارمونیم غږوم جي. په دې کې ورسره سره شوق زما د رباب هم شته جي هم غږوم داسې لږ ډېر که نه جي خو لکه پرسنلي باجه هارمونیم زمونږ دغه دی جي او دا غږو جي. استاد زه چې څومره ګورم د خپل کم نظر مطابق نو چې کوم خلک د هارمونیم سره رالل نو هغه ډېر ښه روان دي وجه څه ده؟ یاره جي هارمونیم داسې یو شیز دی چې د سازونو مور ده جي. هارمونیم د غزل دپاره ده د هر څه دپاره ده دا یو سر دی جي که نه او رباب خو یو هوایي تار دی جي که نه نو هغې ته هم بد نه وایو هم ډېر زبردست زموږ شوق هم دی رباب سره هم ډېر ښه ښکلی خو لکه باجه هارمونیم داسې یو شیز دی چې دا سینګر دپاره لکه ډېر لازم وي جي. صحیح. دغه که راته ووایې چې تاسو ووي چې 15 کاله خواوشا وشو چې تاسو موسیقي کوئ هغه کم هنرمندو کم داسې یو اواز و چې په تاسو باندې ښه ولګېدو او تاسو له هم دا شوق راوچت کړو چې زه هم موسیقي وکړم؟ جی 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 بالکل زما خو جي تاسو ته مو ووایي چې ما 8م کلاس کې سبق ویلو جي چې په دې نشترحال کې زموږ یو شو و جي په هغې کې جي احمد ګل استاد راغلی و او یو غزل یې ویلی و چې ارمانونه مې شول خاورې امیدونه فصل ګوري. زما شوق جي د دې غزل نه راوچت شوی دی د موسیقۍ سره. صحیح. آصف صاحب دغه راته ووایې د موسیقۍ خو بلا سیزونه دي مطلب غزل دی چاربیته ده ټپه ده سندره ده ستاسو کم سیز خوښیږي کم سیز د لزیات مزه درکوي؟ یاره جي په غزل مین شوی یم او غزل راته ډېر خوند راکوي جي. بس دا ور هم د غزل دی او غزل کتونکي اوریدونکي هم ډېر زیات خوښوي. آصف استاد شاعري او موسیقي چې کومه ده نو دا لازم ملزوم ده په شاعرانو کې د چا شاعري زیاته خوښه ده؟
یاره جی نن سبا وخت سره خو ټول زموږ د سر ګلونه دي جی یو تر بله ښه شاعر راځي یو تر بله ښه شاعر راځي خو زیات کر زموږ د بغداده دانش صاحب ډېر دی جی ولې چې هغه زموږ سره ډېر ناستی دی او ډېر که نه لکه ملګري یو که نه جی نو داسې خبره راشي نو هغه اکثر داسې دعوو کېږي چې پوره والیم ریکارډ کېږي که نه اوس هم جی د دانش صاحب یو والیم رالو ښه شوه چې تا دې توبه وویستله ډېره ښه ده مینه زما په زړه کې پرېږده دلته ګیره ښه ده نو دغه سونګ هم ریکارډ شو ورسره والیم هم ریکارډ شوې نو د هغه کار لږ جي زیات دی او نور ټول شاعرانو له راځو جي ټولو سره کار کوو مینه کوو جي الله دې راته لري صحیح آصف استاد د یو هنرمند دپاره چې هغه په شروع کې راځي موسیقي زده کوي ضروري خبرې تاسو د یو استاد په حیث څه ګڼئ چې لکه هغه له څه ضروري دي یاره جي هغه له خو دغه خبرې ډېرې ضرور ځکه دي که نه چې د استاد قدر او خپل محنت که نه ځکه جي چې استاد خو شاګرد له څه خپل لاس انداز نشي ورکولی که نه جي خواري دا کوي به د شاګرد دا وس دی کوشش دی چې د هغه نه د هغه شیانو نه موقع نه فایدې واخلي او هغې باندې ذهن واچي او ځان ښه پوهېږي جي صحیح لکه استاد چې کوم دی نو دا ډېر زیات ضروري دی ډېر ضروري دی جي ډېر ضروري دی آصف استاد نن سبا چې کومه موسیقي روانه ده تاسو ډېر ژور نظر په موسیقۍ باندې لرئ څه ګڼئ چې پښتو موسیقي په مخ په بره روانه ده او که نه تاسو مطمئن یې یاره جي زه خو دومره نه پوهېږم که نه ولې چې ښه فنکاران شته دی جي که نه خو موسیقي خو ډېره ښه لګي او نور هم روانه ده او نور هم ښه ده د انسان روح فضا چې ده نو هغه موسیقي دی جي که نه نو موږ خپله مزه راکوي جي راله جی نو نن سبا یو بل څیز اوس خو زما په خیال هغه دور لږ په کمیدو دی خو چې کوم دوګانې ته خو بخیر مونږ بد نه وایو هغه یو صنف دی او لکه ډېرې ښې دوګانې چې کومې دي نو هغه رالي خو زما چې کومه اشاره ده بازاري موسیقي چې هغه کې داسې خبرې چې د وحشت او د دهشت خبرې یا پکې مطلب د نشو د تماشو خبرې دغې ته په کم نظر ګورئ آصف استاد یاره جي دې فن سره په اول نمبر دغه خبره لازم ده جي چې نشه خو دې سره نه لګي جي هر هغه نشه چې وي که نه او دویم نمبر دا ده چې سیکوینس دور راغی جي داسې اوس مخ په وړاندې اوس مونږ وکته که نه چې سیکوینس لږ معمولي شو بیا لایو پروګرامونه ډېر زیات شو که نه د هغې وجه دا ده جي چې د کمپیوټر لکه حساب کتاب جدا وي او د لایو سنګر مزاج جدا وي دا بالکل لکه آصف استاد که وګورې نو خلک واپس هغه زوړ دور طرف ته روان او جي بالکل بالکل مونږ ګورو جي که نه زیات کر مونږ داسې پروګرامونو ته ځو که نه چې په مونږ دا ساونډ هم بندوي که نه چې یاره دغسې راشئ که نه او ساده نو لکه هغه پخواني سوچ له زور کوي جي خوند وي هغې کې که نه سر آصف استاد څه ګڼئ نن سبا هنرمندانو ته کمې کمې مسلې پیښې دي د یو استاد په حیث د یو سینیر سندرغاړي په حیث کومو مسلو سره سندرغاړي مخ او څه پکار دي هغوی یاره جي نن سبا خو یو داسې وخت راغلی دی جي چې د سنګر شاته تپوس نشته څه مستقبل یې نشته جي که نه خو الله دې وکړي چې دا ټول خدای پاک بس ښه کامیاب لري او ښه تکړه دی خدای لري او ګینې د حکومت د سایډه داسې نظریات نشته دی جي دا هغه سړي نظر دی چې کوم سړی د میډیا سوشل میډیا باندې ویو وي که نه نو ګورو الله دې وکړي چې زموږ مخ ته نظر راشي د هغوی او خدای دې دا ټول که نه خوشحال لري مخکې به آصف استاد پروډکشن یو سندرغاړي به البم وکړو او هغه به هغه پروډکشن ته ورکړو هغه ته به څه پیسې خوا دې خوا به یې ورته ورکړل ګزاره روانه وه نن سبا مونږ چې دا کار شروع کړی دی د مطلب سندرغاړو له زو شاعرانو له بلا ملګري لاړل هغوی نه انټرویو وکړل زما کوشش دا و چې سندرغاړو سره څو خبرې وکړم خو کوشش مې پکې دغه دی چې نن سبا د یوټیوب چینلې دي او د هغې نه هغه د پروډکشن اغذې چې کوم دی نو څه ناڅه نیوې شي تاسو د دغه څیز نه مطمئن یئ چې که یو سندرغاړی د یوټیوب چینل جوړ کړي او د هغې نه خپلې ویډیوز سندرې هغه دغه کړي نو د پروډکشن هغه کمی به پوره شي یاره جي ډېره ښه خبره دغه ده که نه چې لکه هر ملګري خپل ځان سره چینل جوړ کړی دی که نه جي
د یوټیوب دپاره ولې جي چې مخکې وخت کې به تا ریکارډ کړل یا به سرال د بل د خوښې کار به وځي که نه اوس داسې وخت راغلی دی جي چې بس په خپله سړی د خپل چینل نه شیر کوي نو ډېره ښه وي جي ټولو ته ورسېږي که نه آصف بھائی نورې خبرې هم د سره څو کومه خو که د خپل سوشل میډیا باندې یا یوټیوب باندې په فیسبوک باندې ستاسو کوم اکاونټونه دي د هغې نومونه که ملګرو ته واخلئ زما کوشش دا دی چې دغه پیجونه دغه زمونږ د هر سندرغاړي چې کوم پیج دی نو هغه دغه پروډکشن دی او د هغې د رسولو ذریعه ده زما کوشش دا دی چې ملګرو ته پکې دغه ذکر خامخا وکړو د خپل پیج ذکر لږ وکړئ ملګري دي دغه پیج سبسکرایب کړي او دغه دې فالو کړي چې ستاسو سره ملګري شي او ستاسو سندرو نه خوند هم واخلي او تاسو ته هغه ډاډګیرنه هم درکړي جی بالکل دا خو ډېره ښه خبره ده ما صرف د فیسبوک پیج استعمالوم جی او د یوټیوب مې لا نه دی تیار کړی جی ملګري ډېر غواړي اوس په د هغې کوشش کوو تیارو یې که نه چې موږ هم خپل یو چینل جوړ کړو او فیسبوک جی کمال جی او آصف بھائی د موسیقۍ په دې ژوند کې کومو هیوادونو ته تللی یې که دغه راته لږ ووایې چې بالکل ووایم دلته زما یو ملګری هم ناست دی لایف راته هغه ما سره ډېره مسافرۍ ژوند کړی دی جي مونږ دوبۍ ته تللي وو جي داسې نور آوټ ملکونو ته نیو تللی دغه غاړه نشو بندولی ځان له خو صرف دوبۍ ته تللی راغلي وو او ډېر زو راځو جي هلته چې زمونږ ډېر مینوال په دوبۍ پراته دي او د دغه مسافرو د ریسپانس صحیح لکه تاسو لګیا یې موسیقي کوئ کوشش کوئ او ډېر سنجیده کار کوئ چې کومه ډاډګیرنه درته میلاویږي د هغې نه مطمئن یې یاره جي بالکل ډېر زیات دا مونږ ډېر مینوال دي مسافرونه ټول چې دي مونږ سره ډېره مینه کوي مونږ چې څه وایو نو هغوی مونږ ډېر خوښوي او بیا مونږ ته دعوت کوي صحیح دغه که راته ووایې آصف بھائی چې کله موسیقۍ ته راتلی د بدقسمتۍ نه زمونږ موسیقي څه د مذهبي پابندو سره مخ ته څه زمونږ کلچر هم داسې دی چې کلچر خو خیر زمونږ موسیقي په کلچر کې شته دی خو د بدقسمتۍ نه څوک د هغې نه بیا خبر نه نو کمې مسلې وي درته چې موسیقۍ ته راتلی د کور د سایډه که خبرې کوو خو ډېرېږي سر ودان صاحب او د موسیقۍ حالات خو داسې روان دي چې د ملک په حالاتو کې دي که نه جي کله ملک ښه وي نو موږ هم ورسره ښه یو کله چې د ملک کې څه خبرې اترې وي خو الله دې وکړي دا دعا به موږ غواړو چې خدای دې موږ ته سر رکاوټ نه راولي د ملک په لحاظ هم د کور د طرفه ته څه مسله نه وه نه هېڅ هم نه جي زما شوق و به زما د هغې خبرو سره هغې ته راوتي وو جي او د ستاسو په خاندان کې صرف تاسو میوزیک کوئ موسیقۍ سره اړیکه لرئ که نه نور څوک شته نه جي زما یو کشر ورور دی عارف شهنشاه نومې دی جي چې هغه هم زما د دې فن نه د هغه ډېر شوق پیدا شوی و هغه هم راوتی دی جي هغه هم خپله ګایلي کوي جي صحیح آصف بھائی دغه کوم ودان ټي وي چې کوم کوشش شروع کړی دی د سندرغاړو دپاره دغې ته په کوم نظر ګورئ ډېر ښکلی ډېر مزېدار دا خو زموږ دپاره د فخر خبره ده او بیا د ودان صاحب کار زموږ دپاره په تورو سترګو دی جي او قبله ووایې والله دې وکړي چې دا ټول ملګري موږ سره په لینډ وي او موږ دغه پروګرامونه ریکارډ کوو او خپلو مینوالو سره یې شریک کوو مننه آصف صاحب اخیره کې به کتونکو ته اوریدونکو ته څه پیغام ورکوئ یاره جي بس پیغام دا دی چې خدای دې ټول آباد او خوشحال لري او د ملک دا حالات او دا موسیقي او چې موږ پکې خوشحاله ګرځو ملګري دي ډېره مننه آصف صاحب زموږ سره د خبره کولو د وخت د راکولو مننه جي مهرباني کتونکو دغه زموږ ډېر تکړه هنرمند استاد آصف علي صاحب چې تاسو د هغوی خبرې واورېدې امید لرم خوښې شوي به مې وي کوشش مې کوو چې تاسو سره یې خبرې وکړم دغه ویډیو د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او دغه تاسو د ودان ټي وي نه د فیسبوک په پاڼه هم کتی شئ د یوټیوب په پاڼه هم کتی شئ د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او د دغه هنرمندانو سره د دغه فنکارانو سره دغه د پښتو ژبې خدمتګاران دي د پښتو ژبې لکار کوي د دغو سره مینه وکړئ د دغو سره مرستې وکړئ د دغو سره هغه خپلې ډاډګیرنې چې کومې دي هغوی دوی ته ورکړئ او ما له اجازت راکوئ په مخه مو ښه او په مخه مو رڼا ګرانو کتونکو د ودان ټي وي د فیسبوک پاڼه فالو کړئ د یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ او زموږ سره ملګري شئ